بغیر لتاب میں دبنگو پلوگی کولا بغیر لتاب میں دبنگو پلوگی کولا تس خبری چې ما څنګه زندگی کولا پچا کی مین نوا چا سره د وخت کمیو پچا کی مین نوا چا سره د وخت کمیو مونږ لیونو په داسې حال کې دلداری کولا زما د برخه د احساس او قلم دغه وسو زما د برخه د احساس او قلم دغه وسو ما په شعر کې د خپل قام ترجمانی کوله د خپل برخه جنت ما په دنیا ځکه غختو ما به ترسو ستاد بندیانو بندگی کوله چا به د مینې مقدس جذبه ژوندۍ ساتله چا به د مینې په نوم تشه جواری کوله چا به د مینې مقدس جذبه ژوندۍ ساتله چا به د مینې په نوم تشه جواری کوله زما د ډوبې خاموشۍ نه به څوک څه خبرو زما د ډوبې خاموشۍ نه به څوک څه خبرو حالانکې ما به د وختونو غلامي کوله چې د ادب نه به جامې ښه سریام وتلې چې د ادب نه به جامې ښه سریام وتلې عبید ملنګ په داسې وخت کې شاعري کوله زما د برخې د احساس او قلم دغه وسو ما به په شعر کې د خپل قام ترجمانی کوله